ورونو هیله کوم چې دا ویډیو را سره زیات نه زیات شیر کړئ چې د افغانستان اصلي افغانانو ته چې په افغانستان مین، په افغانیت مین، په پښتنو مین د افغانستان هندوانو سیکانو ته ورسي. ما نه یو ګیله کړې ده چې تا موږ ته د رجت سنګ اولاد ویلې، په دې ټولو در سره خبرې کوم، خو اول در باندې دا ویډیو ګورم بیا سره خبرې کوم. मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा. کته افغانانو دا ټول د سیمینه لري لکه دغه سندره او دغه چې تاسو واورئ د کرور دومره مین، دومره په افغانیت او په افغانستان چې تاسو اندازه نشئ کولی. یقین وکړئ افغانانو ورونو چې موږ دې هندوانو سیکانو سره سترګې نشو مخامخ کولی، ځکه چې زموږ بعضې د مجاهلینو په نوم باندې، یو مجاهد دی او مجاهلینو په نوم باندې دې هندوانو سیکانو سره کوم ظلمونه یې چوکړه، ځمکې یې تېنه په زور واغستې، مارکېټونه یې تېنه په زور واغستو، کورونه یې تېنه په زور واغسته، د وطن نه مسافر کړه ولاړه په لندن او څوک په انډیا او څوک په یو ځای او په بل ځای کې. دې دلته هم یقین وکړه داسې خفه دي افغانستان پسې په دې لندن کې چې ښه زندګي لري، کاروبار ژوند زندګي لري، پیسې لري، موټر لري، هر څه لري، مګر همدې د افغانستان ارمان ته ورځي. دې ما نه ګیله کړې ده، اصل کې د سبتال مرګوړو ګیله کړې ده ما نه چې ته بعضې وخت په ویډیو کې د پاکستان پنجابیانو ته ووایې چې د رجت سنګ اولاده وځئ د دې نه د پښتونخوا نه وځئ. نو موږ هم سیکان یو، ته خو زموږ ورور یې، ته خو یو افغان یې، موږ خو تا پېژنو پاچا صاحب او نور افغانان داسې. موږ په دې خبره باندې لږ ګیله کړې انډیا نه ماته یو سیک بیا بېګا څنګه راووالو. نو ورونو زما دا مطلب نه دی سیکانو، زه بعضې وخت د مجاهلینو نه هم په قار شم او ورته ویم چې یا د حمید ګل بچیانو، یا د نصر الله بچیانو، نصر الله بابر بچیانو، یا د ضیاء الحق بچیانو، یا د کرنل امام بچیانو، یا د سمیع الحق بچیانو، هغې ته هم کله ناکله دا خبره کوم. خو زما مطلب خو ټول مجاهد نه دي. نو د دې نه هم چې دغه پنجاب د پاکستان طرف ته د دغې د لاسه موږ ته دا 45 کاله اور لګېدلی، همدغه مجاهدین همدغه یې ټریننګ کړي وو چې نن ته یې مسافر کړی او زه یې مسافر کړی یم، ته هم در په در او موږ هم در په در یو. نو زه بخښنه بیا هم غواړم تاسې نه که په دې خبره زما نه تاسې خفه شوي یاست، اړه ته هم چې راغلي هېڅ زما په خبره انشاءالله داسې نه شه چې ما تاسې ګڼټه ما صرف دا ښودلي دي او زما اشاره ټولو سیکانو ته. زه تاسې احترام لرم، تاسې چې کوم عزت موږ ته راکوئ، تاسې ته چې زه لندن ته درشم یا نور افغانان چې تاسې وګورئ، کوم عزت چې تاسې موږ ته راکوئ هغه موږ هېڅ د هغه پوره کولی نه شو. تاسې هر ځای کې خپل افغانیت، خپل افغانستان سره مینه لرئ، افغانانو سره مینه لرئ. خو د بده مرغه موږ ډېر تاسې له خجالت یو، ځکه زموږ بعضې مجاهلینو داسې کارونه وکړه چې موږ یې خجالت کړي یو تاسې ته، ځکه تاسې افغانستان سره بېساره مینه لرئ، اوس هم لرئ او هر ځای کې زموږ عزت کوئ. او ته په خدای یقین وکړه چې زه په دې لندن کې انګلینډ کې چې زه کوشش کوم چې زه سودا د افغانستان سیک هندونه وکړم، چې زه بعضې مارکېټونو کې چې د دې دوکانونه وي، نور د پښتنو دوکانونه مې هغې نه ملم، خو چې د انډیا او د افغانستان سیک دې د افغانستان د سیک نه شی نه علم. ما ته خوند نه کوي، ما ته دغه راکوي. ما ته هغه وخت معلوم دی چې په جلال آباد کې په تالاشۍ چوک کې بس تاسې دوکانونه د جلال آباد نمک دروانه جوړو، د جلال آباد کې تاسې کاروبار کوو، داسې کاروبار هم کوو چې د 1 روپۍ غلطي په تاسې کې نه وه. تاسې افغانستان سره مینه، تاسې په افغانستان کې حکومت کې کارونه کول، په عسکرو کې په ډګروالان وي، ډېر ښه وظیفې وي. خو د بده مرغه د پنجاب او همدغه چې تاسې پې خفه شوي یاستئ د دغه نسل والا د جعلي جهادونو او د جعلي د مجاهدینو په وجه باندې تاسې سره ظلم وشو، تاسې هم د وطن نه مسافر شوئ، موږ هم د وطن نه مسافر شو. الله دې تاسې خوشحاله لري چې هر ځای کې وایي انشاءالله وخت به راځي تاسې به بېرته افغانستان ته ځئ، تاسې به بېرته خپلو کورونو ته ځئ، تاسې به خپل مارکېټونه بیا حاصلوئ، تاسې به خوست ته ځئ، تاسې به لغمان ته ځئ، تاسې به شمالي ته ځئ، تاسې به کابل ته ځئ، تاسې به ګران ننګرهار ته ځئ، تاسې به د افغانستان ګوټ ته ځئ. انشاءالله وخت به راشي اصلي افغانانو ته به افغانستان په لاس ورشي او تاسې به انشاءالله بېرته دعوت کړي. په خبرو کې که ما نه بعضې وخت غلطي کېږي هغه زما مطلب تاسې ناستئ یا ټول سیکانو ته زه د پنجاب ټول پنجابیان هم نه یادومه، دا ویډیو دې تاسو ته ډالۍ وي چې په د استقلال ورځ وه او موږ ته سیکانو او هندوانو په لندن کې څومره عزت راکړی و، څومره مصرفونه یې کړي وو، مننه درنه کوم. دا ویډیو تاسو ته ډالۍ وي، آینده کې به انشاءالله داسې خبرې نه وي چې تاسې پرې خفه شئ.
تاسو سره افغانان ډېره مینه لري. خدای افغانستان زنده‌باد، افغانستان زنده‌باد، افغانستان زنده‌باد، افغانستان سکه زنده‌باد، افغانستان هندوان زنده‌باد.